خوشحال سادات ولې څارنوالۍ ته معرفي شو؟ خوشحال سادات سره چا دښمني شروع کړې؟ حقیقت څه ده او څه ویل شوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون د افغانستان یو پیاوړی ځوان جنرال خوشحال سادات څارنوالۍ ته معرفي کړی. وکیلانو غوښتي چې د خوشحال سادات وظیفه دې وځنډول شي او هغه دې د خپل سترو کړنو په تور محاکمه شي. جنرال خوشحال سادات چې په افغانستان کې یو وتلې څېره او په امنیتي ډګر کې وتلی نوم لري، اوس مهال د ملي تصدیو د امنیت ساتنې مشر دی او تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین و. له وکیلانو سره د خوشحال سادات ټکر هغه مهال منځته راغی چې کله نوموړی د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین و او وکیلانو ته د هغوی حیثیت وروښود او د قانون په وړاندې لکه د نورو افغانانو په څېر چلند ورسره وکړ او د دوی د غیر قانوني کړنو په وړاندې ودرېد چې دا کار وکیلانو ته د زغملو وړ نه و او خپل توهین ورته ښکاره شو چې وروسته د دوی په غوښتنه او ارګ د یوې کړۍ په همکارۍ له ستر امنیتي معینیته لرې شو. وروسته د یو څه ولسي فشار له امله د ملي تصدۍ معینیت ته راوستل شو. که څه هم دا تصدي تر دې وړاندې هېچا هم نه پېژنده، خو د خوشحال سادات کړنو مشهوره کړه او ډېرې برخې پکې شاملې شوې. البته باید ووایو چې د عامه ساتنې تصدۍ د هېواد له ملي شتمنیو، بندونو، شرکتونو، پوهنتونونو او خصوصي سکتور او دغه راز نورو څخه ساتنه کوي. په هر حال داسې هم ویل کیږي چې څارنوالۍ ته د خوشحال سادات د معرفي کېدو فرمایش د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې له پاکستان راغلی. د یادولو وړ ده چې د پارلمان یو پلاوي پاکستان ته سفر کړی و. په هر حال حقوق پوهان وایي چې د قانون پر بنسټ ولسي جرګه نه د خوشحال سادات د اظهارولو صلاحیت لري او نه څارنوالۍ ته د نوموړي د معرفي کولو. په هر حال دې موضوع ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او په وکیلانو باندې خلکو نیوکې کړې او رټلې دي. تر اوسه بیا خوشحال سادات د دغې موضوع په اړه لاس ته نه دي ویلي. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.